السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به ښه یې. مایي چې د دې ننني ولاګ شروع کړو. زموږ سره اوسئ، د جمعې ورځ ده او چې کوم دی نو مایي چې دا ولاګ شروع کړو سره، نو زموږ سره اوسئ. ولاګ مې شروع کړو، بهر ته راووتم پټي طرف ته او څوک نه دي پاڅېدلي. دا نمونه حل دی، روژه ده، جو قصه پیسه دا ده. هغه تاسو یې نه میخې راویستل دي، اوبه کول ده او دا نمونه حل دی. ماشاءالله موسم ډېر ښکلی دی او غرونه او دا به هم ورو ورو شنه کېږي اوس. دا قصه پیسه او دا ماحول دی، ماشاءالله موسم ډېر زیات مزدار دی او ځم به کور ته چې کوم دی اودس وغیره به کوو، مانځله به تیاری کوو او کیدای شي چې کلي ته پکې بیا لاړ شم. نو زموږ سره اوسئ. نن چې دی که نه نو زه ځم د کلي دغه ته جومات ته مانځله ځم او زموږ په دې جومات کې چې کوم دی نو مونځ باندې به اوس وردېږي او د کلي کې مصله سټارټ ده. په کلي کې پانی مه دی او دلته په باندې دی. نو ځم کلي ته مانځله او هلته کې به مونځ کوم د جمعې ورځې. نن جمعه ده او بیا به ګورو هلته کې د کلي ماحول به تاسو ته وښیو. زموږ سره اوسئ. روان وم تلمه کلي ته او د دې بوټو پکې ډېر ښکلی ښکلی بین نازي. تاسو دا زیړ زیړ کچ کچ ګلونه څه دي او دغه بوټی څه دی د منځ ده د دې بوټو هغه خپل بین څی مزدار غونده کې هغه شروع شوی دی. دا صرف په دې پسرلي په دې شروع کې ډېر خوږ خوږ بین کوي او هلکه هلکه پکې د دې ګلونو بین هم راځي، نو ډېره مزه کوي. او مانځله رانه جمعې ورځې ده او دا نمونه حل دی. خلک کم راغلی دی. روپۍ مې نه دي راوړی او دا سړی مې نه پرېږدي. دا د کلي ماحول دی. جمعې د ورځې مونځ وشو له خیره. ټول خلک چې کوم دی ماحول ستا بیا جامت غټې مړه نو دا ملک دی. السلام علیکم. سلام، څنګه چل دی؟ خیر دی. څه بچی دي؟ ته څنګه یې؟ خیر ده الحمدلله. بیا ولاګ دی او بیا ولاګ دی. خبره مسافر ته خلک مسافر ته ټول کړي درایلی. صحیح دی. دا توله دی. توله څنګه چل دی؟ خیر دی سلمان. ته ته خیر دی الحمدلله. څه کې کلي ته راووتې؟ بس جمعې مونځ وشو راووتو دې کلي ته. مایي چې د دې کلي د ډنډې غاړې د ماحول نه مزه واخلو. ښه او نور څه شعر ټپه څه راته پکې ډالۍ که نه؟ هغه شعر دی وایي پسرلی راشي تېر شي او مونږ پکې دیدار ونه کړو. ما سره فکر شي چې یو بل ته ازار ونه کړو. ډېر ښه ډېر ښه. پسرلی راشي تېر شي عطاالله خان بس مونږ ته یو شعر پکې ډالۍ کوي او عطاالله خان بیا شه سلمان خان هغه شعر دی که نه؟ وایي پسرلی راشي تېر شي او مونږ پکې دیدار ونه کړو. پسرلی راشي تېر شي او مونږ پکې دیدار ونه کړو. ما سره فکر شي چې یو بل ته ازار دی. وایي ما سره فکر شي چې یو بل ته ازار ونه کړو. عطاالله خان خوله ډکو او مونږ شعر انجوای کړو. تاسو یې انجوای کوئ، لایک ورکوئ. خبره که نه سپین راغستې نو باره کې راته رایاده شوه. ذکر مې شروع کړه او تسکونه مې زور ورکړ. ذکر مې شروع کړه او تسکونه مې زور ورکړ. راغلی مې تر خولې پورې ټپه وخوروجه. راغلی مې تر خولې پورې ټپه وخوروجه. ډېر ښه ډېر ښه راواچوه.
کلي دغه کلیپونه مې واغستل، اوس زه کور ته. او دا د جمعې ورځ وه د کلي. یاره د دې پورې نه د کلي دا ډېره مزه کوي، دا ماحول او د جمعې دا ورځ. او تاسو ته به کله ناکله داسې د جمعې دا ورځ هم ښایو. او ځو کور ته، مخکې ته ګورو چې نور څه قیسې پیسې دي به کوو. زموږ سره اوسئ. کور ته واپس را روان شو او دا ماحول دی. دا ویډیو مې په کلي کې کوله، نو ملک پکې ووی ته د مانپیتۍ دا تش دا ویډیوګانې ورکوې، ته دا ټول خلک چې کوم دی نو په کور باندې کینې راولې. نو خبره داسې ده که نه چې دا ویډیو بس دغه شانتې ګورئ، صحیح ده. او د مخکې ورځو کې یو کس خو نو هلته سزي کې زه ناست وم، نو یو کس هلته خلکو وي مړه داسې ښکلی موسم دی، داسې شنه غرونه دي، دا په کوم ځای کې دا ماحول او دا موسم او دا په کوم ځای کې؟ نو هغه ورته دا شنه غرونه دي. او زه په عربو کې ومه ښه ومه چې لږې ورځو را رالم چې د هر څه به راته ښه ښکارېدو. اوس مې ورځې ډېرې شوي دي او روپۍ را سره ختمې شوي دي. نو دا ټول غرونه داسې دي که نه لکه زما په دې زړه چې چا ایښو دي. نو په تش جیب باندې چې کوم دی نو هغه هم سیسټم چې کوم دی نو نه چلیږي. او د زندګۍ مثال د ګاډي دی، په دې کې د روپو اهمیت دونه لازمي دی لکه څونه چې په یو ګاډي کې د پټرولو په غیر پټرول نه ګاډی نه چلیږي. نو داسې دا زندګي ده. او که ستا لږ ډېر عزت او دا خلک کوي نو دا به د دې روپو د لاسه هم وي بلحاظ دي پورې. او اکثر چې د کور ته لاړ شم او دا جیب مې تش او دا ښځه راته وایي چې ټماټر راوړه، نو داسې بده را باندې ولګي لکه کنځل چې راته وکړي. نو دا خبره په ماین کې ساتئ. او د دې ویډیو نه دا دغ کوي چې ښکلی کلی او دی یا هلته ځان کامیاب کوئ څه کاروبار روان کوئ، او یا په خپل وطن باندې ځان کامیاب کوئ څه کاروبار روان کوئ. او که داسې راشئ که نه نو زه یم چې لکه دا غرونه څه دي دا په دې سینه پراته. نو دا یو میسج داسې دی چې لکه یو همبل میسج دی، حقیقت دی. تاسو په خپل هم دا پیس کړلي بیا ځه کتلې عربو ته، او دلته کې ولاسو خپې وهلې څه نه دي شوي نو ځه کتلې. نو دا په ماین کې کېدی او صرف دې له لایک ورکوئ، کمنټ کوئ، شیر کوئ، او بس د دې نه زیات چې کوم دی نو هم ښه ده، خو که اوسېدی شئ دلته کې که نه، او د هغه عزت او د هغه پیسو سره لکه دا کوم چې ستاسو وس دی او خلک وکوئ. د کلي نه راغلی وم وختي لږ سملاستم پکې پټي ته پکې وتی وم، او اوس چې کوم دی د مازدیګري ټیم دی نو ځو مانځله، او بیا به ګورو مخې ته څه حساب کتاب دی څه کېږي. د وخت سره به هغه کیسه پیسه کوو. اوس د دې ځای نه رد شو مونځ چې کوم دی وکړو او اوس په رالو مونځ وکړو راووتو، او اوس چې کوم دی نو پټي طرف ته چکر وهو او ګورو چې څه حال احوال دي، مخې ته څه کیسه پیسه ده. چې کوم دی نو رالم د باباجي صاحب جومات کې ختم دی، جومات وکړه. اوس دلته کې رالو یو 2-3 شاټه به ستاسو ته پاره اخلو، یو 2 منټه کینو بیا به ځم کور ته. خادمن یاد دی بانو خادم شاه او که دا تریوانه نشوي نو پیغمبر وی فتن لک بیا تعالی اکوي وفي روایت او محبان یاد دی سوا بیا محبت کرونکې جوړ شاه او که دام جوړ نشوي. دغه ته راغلی وم څه ورته وایي باباجي صاحب جومات ته لږ کېناستو، اوس راووتو. دا اعظم دی، اعظمه څنګه چل دی یاره؟ خیر دی الحمدلله. څنګه چل دی؟ روژه دې ونیوې؟ ماشاءالله ټول ونی تر اړولو دلې راتلې که نه څنګه؟ دا پر جمعه ته تلو کلي جومات ته نن ختم له راغلی. ختم راغلی مټیانې وخورې؟ بس ښه پکې عدنان دی. عدنانه څنګه یې؟ ښه نور ختم له راغلی؟ ختم راغلی ښه نور پکې څه وې؟ نور به څه وایو؟ دا پهلوان دی دی وشرمېد. اوس چې کوم دی نو زه به ځم کور ته، او ما چې د دوی سره به کې هسې لږ ګپ شپ ولګوو او ځو به کور ته.